په پروان ولایت کې د روغتیايي توکو د تولید دا فابریکه د 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه او تازه‌ایي پر فعالیت پیل وکړ. دا فابریکه نن فعاله او په تولید یې پیل وکړ. د دې فابریکې ټول وسایل په نړیوال معیار برابر دي. موږ به بازار ته معیاري او په لوړ کیفیت خپل تولیدات وړاندې کړو. دغه فابریکه هر دقیقه کې 600 بیلابیل پمپر تولیدوي او ترڅنګ شاوخوا 1000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د مسؤلینو په خبره دا فابریکه به راتلونکي کې د نورو مختلفو روغتیايي توکو تولید ته هم مخه وکړي. حفظه الله له لوري په ټول هیواد کې د صنعتي پارکونو لپاره 1,80,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې.